سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. دا سورة څلورم ایسه او د دې مقصد هغه عامول د اسلام او د توحید په واسطه د لګولو د مال باندې لکه دریم مضمونو عامول د اسلام او د توحید په لګولو د بدن باندې او په لګولو د نفس باندې په دې کې عامول دي د اسلام او د توحید په لګولو د مال باندې. بیا مخکې آیاتونو کې ترغیبات انفاق ته او مخکې آیاتونو کې بیان وشو د هغه موانعو چې هغه موانعو د قبولیت نه ستا خیرات قبلېدو ته نه پرېښودو چې هغه څو من او اذاو. اوس مقصد ذکر کوي چې هغه امر دی په انفاق باندې. دویمه وجه مخکې د انفاق دپاره سلبي او ایجابي شرطونه بیان شو. اوس بیان کوي د منفق. منفق معنا هغه مال چې د الله په لاره کې لګولی شي. نو مخکې هغه شرطونه وو څه ایجابي چې هغه لګول د مال د ابتغاء مرضات الله وتثبیتا من انفسهم، او څه سلبي وو مثل الذين ينفقون اموالهم رئاء الناس. اوس د منفق بیان کوي چې څه لګوي نو څنګه مال ولګوه. نو د هغې بیان کوي چې کله دا الله په لاره کې مال لګوئ نو کاره مال ورکوئ، ردي مال مه ورکوئ. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والاو، انفقوا من طیبات ما کسبتم. طیبات خپل معنا پاکیزه، خو دلته ترنه مراد کره مال دی. جید و کره په معنا د حلالوالي پکې پرته ده. من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. د انسان د مالدار کېدو دپاره دوه سبب وو. یو تجارت و کارخانې وي او بل زمینداراو جایداد. نو الله رب العزت د دواړو متعلق حکم صادروي. من طیبات ما کسبتم نه مراد هغه مال دی، هغه جاگیر دی چې د تجارت او د کارخانو په ذریعه باندې تا جمع کړی دی. او ومما اخرجنا لكم من الارض، دا هغه مال دی چې الله رب العزت تاسو دپاره د ځمکې نه راویستی دی. خو د یوه سره طیبات ته کې ولګاو
او دې بل سره ذکر نکړ. د قران کریم عادت هم دا ده چې کله یو صفت په جانب د معطوف علیه کې ذکر کی معطوف په باندې قیاس کی الته بیا نه ذکر کوي. کله اتفاق کی په ذکر د صفت باندې په جانب د معطوف په دې وجبانه دلته اکتفا شوی دا په ذکر د طیبات باندې په اول کې ځین کې ذکر ونکو مراد دواړه دي. اے ایمان والاو ولګوي د کرا هغه مالنا چې تاسو ګټلې وي. کسب تجارت کړه دې کارخانه دې چلولې ده چټکې دې چلولې ده اندارن دکان کې ناشتي ومما قینا لكم من الارض او داغنا چراوی سیوی من تاسو تا دزمکینا فصلنا دباغنا دزمکینا جوار غنم شولی دارنگی میوی دانے ټول کرالی. ددی انفاق نا مراد علی رضی اللہ عنہ حسن بصری او ابن سیرین درې واړه دي انفاق نه مراد زکات اخلي. هغه فرضي انفاق چې مراد نه زکات ده. ولا تيمم الخبيث او تاسو قسم کوي امما او یممو دا په معنا د قصد او د ارادې باندې راځي. ولا تيممو او قسم کوي اراده مکوي الخبيث ردی مال بیکار مال ردی مال په باب کې چې تسامه وا وی هغه په عشر کې وباسي. غنم کې هغه غنم چې هغه د وبن نرسو پاتې شي څوک ته ګونډه وای څوک ته توي هغه نه زکات وباسي عشر وباسي. الله فرمایي دا مکوي. منه تنفقون چې دا غینا تاسو لګوي ولستم جاهزه او نه تاسو اخستون کې هغه لرا ته خدای دې نو باسي په تعالی ته څوک هغه درکې بیا ته ورته تیار نه نو دا چې ردی او بیکار مال الله تعالی کې مور کوي. الا ان تمذو فيه مگر دا چې تاسو سترګې پټې شي پاره کې څوک چې در په پټو سترګو باندې درکې او چې نيني ړوند لا چې څور واچو هغه فکر کوي چې غنا دا به یو خشوي او که سترګو دې کار کاوه نو په خپل نه اخلي نو دا به استعمال الله په لار کې مور کوا. الا ان تمذو فيه مگر دا چې تاسو سترګې پټې شي پاره کې وعلموا قيس ان الله غني حميد چې بشک الله به حاجت ده تاسو زکات تاسو صدقې ته الله ضرورت نه لري. حمید صفت راشه ده دا کله غیم ګټ استاده سبا تاسو ګټ باندې تبانیږي. الشیطان یعدکم الفقر مخی آیات کی ترغیب انفاق طیب تا وثمنه کوي د اتباع د مانع د زکات نه. مخکې الله ترغیب ورکړ لګولو د حلال او د کرم الله په لار. اوس منع کوي د اتباع د هغه چانه چې هغه تا منع کوي د انفاق نه چې هغه ته سوی شیطان وایي. نو الله فرمایي د شیطان نه منع. شیطان تاسو تاوان پسې شوی دی تاسو ته نقصان درکوي تاسو ته وسوسې دراشي د شیطان ونه منئ. الشیطان یعدکم شیطان لوز کوي تاسو سره ویری تاسو لرا دواړه معنی صحیح دي. شیطان لوز کوي تاسو سره د غریبۍ درته وایي کمال دې ولګاو غریب بچي. شیطان یری تاسو لرا د غریبۍ نه چې ګوره دا مال ستور کې سبا به تخري بچي به دې تخري در په در به ګرځي راشه په دې باندې بچوله ته جمواري وکړه او دا وایي په تعلیم باندې ولګوه دا وکړه دا وکړه دا وکړه
دې ته نه پېږي چې د الله په لاره کې ولګي. ويامركم بالفحشاء او حکم کوي تاسو ته په شمتیا باندې. فحشاء نه مراد دلته بخل دی. تاسو ته حکم کوي په حیايي باندې، معنا په بخل باندې. بخیل هغه یې بې حیا، شم هغه یې بې حیا. نو تاسو ته حکم کوي په شمتیا او بخل باندې. والله یعدکم مغفرة، الله لو سید تاسو سره بخشش منه د خپل طرف نه وفضل او احسان کولو. والله واسع علیم، الله فراخ فضل والا دی، پوهه دی د هر چا په نیت او اراده باندې. یؤتی الحکمة من یشاء، حکمت مصدر دی د احکام نه. مصدر احکام هم راځي او حکمت هم راځي. احکم یحکم احکاما و حکمتا. د حکمت مصدر شو، معنا په لحاظ باندې یو معنا مضبوطواله په عمل او علم او قول کې. یو خبره وکړي پاغې کلک ولاړي، یو عمل شروع کې پاغې باندې کلک ولاړي. داسې نه بعضې خلکو غوندې چې عمل ته وړاندې شي دی په نیمه کې پرېږدي، ستړی شي، ستومانه شي، ګرمي راواخلي، هغه عمل په نیمه کې پرېږدي. عمل نیمه کې پرېښودل نه دي پکار، سر ته رسول غواړي. دارنګې مضبوطوالی په قول کې یو خبره وکړي په هغې باندې تر اخره پورې ټینګي. یو ځل مې ویلي چې الله یو دی، اوس په دې باندې تر مرګه پورې پاتې شي. دارنګې قول عمل فعل شي او فعل باندې شروع وکړي په هغې باندې تر اخره پورې مضبوط او کلک پاتې شي. دا معنا کوي ابن عطیه. دیمه معنا کوي امام قرطبي، یؤتی الحکمة من یشاء. هغه وایي مراد د حکمت نه قرآن او حدیث دي. درېمه معنا نبوت، سدي معنا کوي نبوت. یؤتی الحکمة من یشاء، ورکوي پیغمبري چاته چې الله وغواړي. څلورمه معنا عبدالله بن عباس، علي بن طلحه، قتاده، ابو العالیه. هغه وایي مراد د حکمت نه پوهه ده په قرآن او حدیث باندې. یؤتی الحکمة، ورکوي پوهه په قرآن او حدیث باندې چاته چې الله وغواړي. څوک چې محنت کوي ځان په عذابوي، الله وایي زه دا وکومه. پنځمه معنا ابو عثمان کوي او هغه وایي حکمت دا یو نور دی په زړه د مسلمان کې، چې د هغې په وجه باندې بیا فرق مابین د وسوسې او د الهام کې. دا چا ترمنځ ده؟ وسوسې او د الهام. ځکه دا خلک چې دا څومره بېلاره شوي دي، دې درګاهونو کې ناست دي او الله یې پرېښی د مخلوق نه غواړي، هغوی ته تاوازونه کېږي، څه وسوسې وراچول کېږي. نو هغه داسې فکر کوي چې دا د الله د خوا نه الهام دی. نو په مصیبت باندې اخته شي، حال دا دی چې هغه الهام نه وي، هغه وسوسه وي. نو حکمت هغه نور دی، هغه رڼا ده، هغه علم دی، هغه پوهه ده چې د هغې په وجه باندې سړی فرق کولی شي په مابین د چا کې د وسوسې او د الهام کې. په هر صورت مصداقات مضبوطوالی په قول، په عمل او په فعل، قرآن و حدیث. په قرآن و حدیث باندې پوهه، همدارنګې دا رڼا، دا ټولې معنی په خپل ځای باندې صحیح دي، خو د دې آیات ارتباط د مخکې آیات سره سم دی. ګورئ مخکې دوه وعدې ذکر شولې. یوه وعده وه د الله، یعدکم مغفرة منه وفضلا، او بله وعده وه یعدکم الشیطان. شیطان تاسو ویری د تا نه د فقر،
دواړه وعدې دي. اوس د دې دواړو وعدو منځ کې یو فرق څنګه کوو؟ نو علم ته ضرورت دی. یؤتي الحکمة من یشاء. دا فرق به راځي خو په علم سره، په پوهې سره. دا چې الله رب العزت چاته قرآن او حدیث کې پوهه ورکړي، بیا الله رب العزت هغه ته فرق کول په مابین د چا کې د وسوسې او د الهام کې آسان شي. د حق او د باطل ترمنځ فرق ورته آسان شي چې دا حق دا باطل دی. دا واضح مناسبت دی د مخکې سره. یؤتي الحکمة ورکوي پیغمبري، ورکوي مضبوط والی و قول فعل عمل کی، ورکوي قرآن و حدیث، ورکوي پوها په قرآن او په حدیث باندې، او دارنګه ورکوي فرق او نور په مابین او نور د فرق کولو لپاره په مابین د وسوسې او د الهام کې. من یشاء چاته چې الله وغواړي. ومن یؤت الحکمة چاته چې پوهه په قرآن کې ورکړل شوله، چاته چې پیغمبري ورکړل شوله، چاته چې دغه رڼا ورکړل شوله، چاته چې مضبوطوالی په قول فعل عمل کې ورکړل شو، فقد اوتي خیرا کثیرا، یقینا ورکړل شو هغه ته خیر کثیر، ډېر لوی خیر ورته ملاو شو. زه وینم چې ګرمي ده او ټول انتظام بنئ، سم پکو انتظام بنئ، لیکن دا الله په کتاب باندې پوها الله فرمایي دا خیر دی. دا چې چاته ملاو شو کده باندې د ټول وخت مصرف شي او په دې باندې په د ګډي او یقین کې راشي، دا هیڅ نه ده. تاسو وګورئ دې مزران دا ورته دا چتونه چې کله لړتر راځي تاسو تماشا وکړئ. هغه درانه درانه چاچی درام او څلورم چت په سر باندې خېږي. وړاندې اوسه سوچ چې ما دیګر بعد نور مزدورانو په نسبت باندې ما ته ډبل مزدوري ملاوي. عام دیړي 200 د لټر والا څخه 400 ورته. هغه کاغذ سمانه باندې نه پويږي، هغه کاغذ کړي والی نه پويږي، ځکه وړاندې ګټه په نظر کې نیول ده. نو قرآن واقعي ناست او تګران ده، 3 غنټې 3 نیمه غنټې دا ناست تګران ده. خو کله کله سړي په ذهن کې دا پرته چې دا ضایع نه دي، دې باندې ما ته معاوضه راکول کېږي، بیا دا مشکل نه دی، دا به انتهایي آسان دی. خو کله چې دا یقین د سړي مضبوط شي، زه یقینا تاسو ته وایم دا شیخان چې دا 9:30 بجې کېني او 3:30 بجې باندې بس خلک په اورېدو باندې ستړي شي. ما ته خپله پته ده زمونږ کور کې 2-3 زنانه راځي، څو ځل په دې درس کې پاتېږي او دغه شیخان دې ورته ناست یو سکند دپاره نه یې خوله ودرېږي نه پاتېږي. په هغه یقین پیدا شوی دی چې په دې موږ ته الله سره کوي، نو هغه ډېر زیات دا یقین سره تعلق لري. څومره چې د چا یقین مضبوط وي ورته ورته عمل اسانېږي، څومره چې د چا یقین کې کمزوري راځي عمل ورته ګران شي. معمولي بجلي لاړه شي د باندې ولګي خارق ته ولګي څنګه وځم کور کې ورته معمولي مشکل پیدا شي تک پرېږدي وایي دا یې قضایي او د الله بنده. ومن یؤت الحکمة فقد اوتي خیرا کثیرا، دا ډېر لوی خیر دی، دا داسې خیر دی چې د دې په یو ټکي ورنون اعمالو کې مسله داسې ده چې هغه عمل د اول نه تر اخره پورې رسولی دی، ثواب ته نه میلاوېږي. مثال په طور باندې یو سړی 2 رکعاته لمونځ کوي، 1 رکعت یې وکړه او پرې وخوړه، په دې 1 رکعت هغه هېڅ ثواب نه میلاوېږي، ټکې ورته نه میلاوېږي. لیکن قرآن داسې دی که 2 ټکي دې ویل په هغې هم ثواب میلاوېږي، پوره سپاره دې ویل هم درته میلاوېږي او پوره صورت دې هم درته میلاوېږي. ومن یؤت الحکمة فقد اوتي خیرا کثیرا فما یذکر الا اولو الالباب، او پنا اخلی مگر خاوندان د عقل. وما انفقتم من نفقة، د حکمت تقاضا دا ده چې انسان مال خرج کوي
نو کله په طریقې د الزام باندې انتظام باندې سمانه په ځان نظر کی او کله خرج کوي بغیر د التزام نه دا د حکمت تقاضا ده په دې وجه باندې په دې آیات راوړي وما انفقتم من نفقة هغه چې ولګوي تاسو مال د الله په لار کې یا د شیطان په لار کې کله الله په لار کې ولګوي او کله شیطان په لار کې ولګوي الله فرمایي زه په دواړو خبره کله شیطان پاروای ولګي هم څه خبره او کله رحمان په راځي کول لپاره ولګي الله اذا باغین خبره خلق له خبر دوکا ورکی چې بس دا ما د الله لپاره خیرات کړو نور مقصد دې پکې شهرت او دا رنګي نومو الله فرمایي باغین خبره چې زما په نوم ورکه باغین خبره کله غیر الله په نوم ورکه باغین خبره زمانه پټنه خلق نه پټولې چې الله ایمان نه شي پټولې وما انفقتم من نفقة هغه چې ولګوي تاسو کمال د الله په لار کې یا د شیطان په لار کې او نظرتم من نظر اول هغه انفاق چې بغیر د التزام نه زم او نظرتم من نظر یا نظر من تاسو نظر فإن الله يعلم یقینا الله پاغه باندې خبر ده او نظرتم من نظر فی طاعت الله او فی معصیت الله نظر معنی دا الله په اطاعت کې هم الله دې خبره او کله ما په مخالفت کې معنی هم په خبره دغه د ابراهیم علیه السلام په زمانہ کې با چې تا نظر معنا نو به ول کداکار مې خوشو زبر ابراهیم علیه السلام د چیزل د پاره دومره لږی جمع کړ وذا نظر فی معصیت الله او فی طاعت الله یو سره دې هغه یا مشروط یا بشرط نظر معنی یره د الله د پاره سما دا نظر وی چې زبا یو کوی په لار کې مسلمانانو د پاره وباسم جمعات به جوړوم جمعات ته قرآن شریفونه اخلم د درس لپاره به ځای جوړوم دا فی طاعت الله دی نو نظر دې درې قسمه یو نظر دې چې مطلق حرام دی ناروا دی کفر دی هغه نظر کول په نوم د غیر الله باندې د الله د نامه نه بغیر د بل چا په نوم باندې نظر منل دا حرام دی سره د مسلمانۍ نه وځي ډېر کدا کار نه وشو یا په ما د نظرې چې زبا چې بینو پیر بابا ته ګډ بوزه ماته ولالوما دا د معصیت الله دا نظر دی غیر الله دا حرام دی ناروا دی دیم د نظر لله دا غي دو صورتونه دي یو دا چې هیڅ شرط نه لګي بس دومره وی لله علی ان اتصدق بکذا دا الله د پاره په ما باندې نظر چې د بدو خیرات کوما دا د مطلق دا افضل بهترین ډیر ثواب کې ملاوي او بل د مشروط چې چرته الله رب العزت مال زیرات یا می دا ورک کور یا دا ورک بچي یا دا ورک پلان می الله را پیدا کړ زبدا د خیرات وکم یا زما زید سفر نراغه ورور نه سفر نراغه روغ رمټ یا د جهاد څنګه نه روغ رمټ راغه زبدا خیرات وکم نو پاغه ولني خیرات کې په مسله دا چې دا به ورکی خابه وجرستنی کې مسله دا کار وشو نظر په لازم شو کار نه شوه نظر لازم نه دی لیکن د دې نظر مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې نظر باندې دا الله په فیصله کې کوم تغییر تبديل ناراضي او صرف دومره چې انما یستخرج به من مال البخیل
دا اکثر بخیلان وي، خیرات نه کوي، انفاق نه کوي د الله په لاره کې. نو الله رب په دې طریقه باندې هغوی د جیب نه مال وباسي. انما یستخرج به من مال البخیل، په دې باندې د بخیلان نه مال ویستلی شي. او د ایمان تقاضا دا ده چې هغه اولنی نظر باندې عمل وکړي، هغې کې ثواب ډېر دی، د دې رسمي کې هغومره ثواب نشته. دا معنا نه ده چې دا ناروا نه دی، ښه جایز دی، روا دی، خو هغومره ثواب یې نه دی کوم چې بغیر د شرط نه کړی او په ځان ومني. وما للظالمین من انصار، دا وعید دی، نشته دی د ظالمانو لپاره هېڅوک امدادي. ان تبدو الصدقات فنعما هي، هر کله چې مخکې معلومه شوه چې الله په هر انفاق باندې عالم دی، فإن الله يعلم، نو ذهن کې وسوسه راځي چې بیا ښکاره ورکول نه دي پکار، چې هغه ته پټ او ښکاره یو شان معلوم دی. ته کوم چې بیا ښکاره ورکوم، پټ بیا ورکړم، بیا به ښکاره ورکول څه ممنوع او ناروا وي. نو الله رب العزت فرمایي داسې نه ده که ان تبدو الصدقات، که تاسو ښکاره ورکوئ صدقې، فنعما هي، نو ښه دی دا. وان تخفوها، او که تاسو پټ ورکوئ هغې لره، وتؤتوها الفقراء، او بیا خاص کر مستحقینو ته ورکوئ، خاص کر فقیرانو ته ورکوئ چې هېڅ نه لري، فهو خیر لکم، دا تاسو دپاره ډېر غوره ده. ویکفر عنکم من سیئاتکم، یکفرو کی ضمیر کی دو احتمال دی، یا ضمیر راجع دی اللہ تا، ویکفر عنکم من سیئاتکم، او لری بچی اللہ دتاسنا ذنی د گناہون استاسنا، یا من سیئاتکم من بیانیا، گناہون استاسو پاول بانے تبعیدی شو پدیو بانے بیانی شو. دین یکفرو کی ضمیر راجع دی ابلاغ اخفاتا، ویکفر عنکم، پټ بچی د تاسونا لری بچی د تاسونا دا ښکاره ورکول او پټ ورکول په جبا د کل واحد سره، من سیئاتکم، ځینې ګناهونه ستاسو، دا خرج کول دا به ستاسو ګناهونه تاسو نه څه کړي، لرې کړي، لرې ختم ورسېده. والله بما تعملون خبیر، الله په هغه څه باندې تاسو کوئ خبردار دی. من مخشي ویل چې د علي رضی الله عنه او د ابن سیرین د دوی او حسن بصري رایې دا ده چې د دې صدقاتو نه مراد فرضي دي. نو فرضي کې خو عامه مسله او مشهور هم دا ده چې په هغې کې ښکاره ورکول دا څه دي غوره دي، او د دې آیات معلومه شوه چې په هغې کې پټ ورکول څه دي غوره دي. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، هغې په باره کې صرف دومره ویل فنعما هي، او د رستۍ په باره کې وایي فهو خیر لکم، دا تاسو له ډېر غوره دي. نو دا خو د مشهور نه خلاف ده. د هغې دوه جوابه دي، دوه یا خو کلام بنا دی په سنت الاستخدام باندې، کله چې ان تبدو کې ضمیر صدقات صراحتا ذکر شو، مراد په دې سره هغه فرضي شوله، او چې کله و ان تخفوها ضمیر ورته راجع شو، تؤتوها ضمیر ورته راجع شو، نو بیا مراد نفلي ده په طریقې د سنت الاستخدام باندې، چې لفظ صریحینه یو معنا مراد شي او په ارجاع د ظاهر باندې بله معنا مراد شي. کله چې صریح ذکر مراد نه فرضي، چې کله ضمیر ورته راجع شو نفلي، او په نفلي کې ښکاره خبره چې اخفا څه ده غوره ده. دویمه توجیه چا کړې ده چې ضمیر راجع د همدغه صدقاتو ته مراد نه فرضي دي، خو دا غوروالی په ورکه کې نه دی، دا غوروالی دی صرف په ختمولو د احتمال د ریا کې، دا رستنی دی غوره دی. معنا دا ده چې په دې کې احتمال د ریا نشته دی، احتمال د ریا پکې نشته. لیس علیک هداهم، رسول الله صلی الله علیه وسلم
د دې خلکو په نه راوړو ایمان نه راوړلو باندې ډېر خفه وو. صحابه کرامو هغه خپل خپلوان چې ایمان یې نه راوړ هغوی ته بیا نفلي صدقات هم نه ورکول، د دې دپاره چې دا مجبوره شي ایمان راوړلو ته. نو الله پیغمبر ته وایي صحابه ته وایي تاسو خپل صدقات د خپلو خپلوانو نه ولو چې کافر نفلي صدقات بندوئ ما تاسو ورکوئ. پاتې شو هدایت او نه هدایت دا تاسو په اختیار کې نه دی، هدایت د چا په اختیار کې دی؟ د الله په اختیار کې دی. لیس علیک هداهم نشته دی په تا باندې سمول د دوی او حق ته رسول د دوی، ولکن الله یهدي من یشاء لیکن الله هدایت کوي چا ته چې وغواړي. وما تنفقوا من خیر او دا چې تاسو مال ورکوئ نو دا ګټه ستاسو ده. وما تنفقوا من خیر او څه چې لګوئ تاسو د مال نه فلانفسکم نو د دې پیدا ستاسو ځانونو لپاره ده. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله دا اخبار دی معنی د اشاره او ملګوئ تاسو خپل مالونه مگر خالص لپاره د حاصلولو د رضا او د مخ د الله. د مال لګولو مقصد صرف دا چې ما ته الله رب العزت رضا حاصله شي او د هغه نږدېوالی ما ته حاصل شي. فما تنفقوا من خیر او څه چې ولګوئ تاسو مال یوفا الیکم پورا به درکړی شي تاسو ته بدله د هغې وانتم لا تظلمون او تاسو سره به ظلم نشي کولی. ترغیب انفاق هم بیان شو، بیان د منفق هم وشو چې کوم مال به ورکوئ. اوس بیان کوي د هغه چا چې په هغه باندې مال لګولی شي نو دا به ورکوئ چا ته. ورکوونکي څه شولې ستا نیت صفا شو، مال دې حلال دی خو ورکوئ به چا ته، مصرف یې معلوم که که نه. نو الله فرمایي للفقراء دا صدقات د هغې چا دپاره دي چې غریبانان دي، فقیر مسکین. کله چې جدا ذکر شي نو معنا یوه ده، فقیر په معنا د مسکین او مسکین په معنا د فقیر باندې. خو کله چې دواړه یو ځای شي تفرقه نو دا مشهوره مقوله ده وایي المسکین والفقیر اذا اجتمع تفرقا و اذا تفرق اجتمع. چې جدایي معنا یوه ده چې یو ځای جدا دي. چا فقیر دې ته ویلی دی چې کم از کم د یو ورځې نوې خرچه ورسره وي، مسکین دې ته وایي چې هېڅ ورسره نه وي. او چا د دې عکس ویلی دی. خو دا لومړنی قول مشهور دی، لیکن قرآن کریم ته چې ګورو نو د قرآن کریم په اصطلاح باندې دا سم نه لګېږي. هغه سورت کهف کې راځي واما السفینة فکانت لمساکین، نو چې کښتۍ لري خو ډېر شی دی که نه، او هغې ته الله څه مسکین. نو ښه خبره دا ده چې کوم دا مشهوره مقوله ده د تعریفاتو نه تېر شو چې یو ځای راشي معنی به جدا کېږي، چې جدا جدا معنی یې وده. نو الله فرمایي صدقات به چا ته ورکوئ؟ فقراو ته. چا ته نه ورکوئ؟ مسکینانو ته. چې څه نه لري. خو مسکینان کوم؟ الذین احصروا فی سبیل الله، هغه کسان چې بند کړی شوي دي د الله په لاره کې. څه معنی؟ جهاد کې مصروف دی، سنګر کې ناست. اوس که هغه د بال بچ د رزق انتظام وي مالدار خلک خو نه کړي، او مالدار خلک خپل صدقات هغوی ته ورنه کړي، نو ښکاره خبره چې هغه خلک به سنګر نه راځي. او چې سنګر نه راغله مالدار ځینه په خپله دشمن غالب شو، تاسو ځان هلاکت او تباهۍ ته ورته ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة کې یو معنا ما ادا کړې وه، او دې آیات هم دقه سمه لګېږي.
تاسو په غریبانو خرچه ونه کوي دا غي د بچو کفایت او کفالت ونه کوي هغه مجبور دي چې راځي نو تاسو خپل صدقات هغه ته ورکړئ دی وجنه ما په مخکې مو دا ورځ باندې ویلا تر تیا ورځ را روانې دي تر چملو ورځ را روانې دي اکثر مهاجر خلک په رمضان کې زکاتونه وباسي په کار دا چې دې مجاهدینو ته خاصه توجه وکړي دا څنګهونه شړ نشي دا څنګهونه هم دي ژوندي وساتل شي هم دې آباد وساتل شي وسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض وسنلري د سفر کولو پزمکه کې د پاز حاصلولو د مال ولی څنګه کړی يحسبهم الجاهل اغنياء دلته جاهل نه مراد هغه جاهل نه چې په قران او حديث باندې نه کوي جاهل نه مراد هغه دی چې د خلکو ظاهر ته ګوري ظاهر پوزیشن ته ګوري دنه معلومات نه کوي دا غیر دن حالات نه خبره ليحسبهم الجاهل ګمان کوي په هغه باندې نه خبره خلک اغنیاء مالدارو ځکه چا طلاق نه نسی خپل تعلق او رابطه د الله سره نور خلک د فکر کوي چې دا سوال نه کوي د چا دکان ته نه ودري د چا کور ته نه ودري او مالدار وي من التعفف دواجی د بچ کېدلو د سوال نه کوي نجی مالدار خلق کی گمان کئی دا مالدار ناپوها خلق کی گمان کئی دا مالدارو زکاة باو صدقه بولا تنور کی قرآن فرمائی تعریفهم بسیماهم فی جنی بتا کوئی لرد آگوی کو علامو باندے سمانا بچا دا شان دا معلومون دا پار ایواز دا ظاہر ندے چیتی جامو تا اگوری لا چم گاون کے تپوسو کا تا مجبوریت کے دادا مجبوریت نشتا تا زکاة باسی تک پر ذمہ فارغ ہے تب ازی معلومات فکر جلا کورتی سلک چم گاون کے تپوسو کا چی دادا خوراکت خیر تا پر ذمہ بانے دا تا خوص ما تاس پاغ دا عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ مقاون میں تفیش چاگا ویل تا خودس زمانہ کے اسپی چی ورکاون کے دیر دی وقتون کے سری لگ دی خودت کے وقت برای چی وقتون کی بڑی دی ورکاون کی بلگی تاستازی مدى چلا چی تپوس چیو کی نم دا براتی پور کی نشتا ولی نشتا سنگا تسرے دا پور جون دی سنگا دے کمزور ہے وہ مکو سروکا من فاللہ دی من معاف کی نزو او ند مجاہد آغاز ضرورت معلوم ہو من خبیخی تبای غلط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیلو من جہد غازیا فقد غزا چا مجاہد تا سامان تیار کر داغ ضرورت پورا کر یقیناً دی سری سوک لغزا ہو کرلا مجاہد تا پچو صحیح پالن یا وکرا دے پا غزا چو تا شریک دی نتارفهم بسیماهم معلومه بتا پیجن بتا غیلرہ داغی پا علامو باندے علامی فشید چاویل توازو خوشو او داغی اثر پا ظاہر بان اختاری سو کوئی زیڑوال درنگ یقیناً سڑے ہوگے سی خیطہ کسن نہیں چلی رنگ سوی زیر پچا خلاص ننسی او نچا کوئی چیزو گیم مال سراکا همدارا د توازو او د دې زیړوالي سره سره دا هم د چې د الله د احکامو پابند د الله د حکمونو پابندي کوي الله فرمایي کله چې خلق ته ورکړي لا يسألون الناس الحافا
سوال نه کوي د خلقنا بې ضرورته. حدیث کې راځي چې د چا په کور کې 40 درهم وي او د هغې نه بعد بیا د خلق طلاق نیسي چې مال راکړه، نو دی الحاق وکړو. او د مؤمن صفت دا دی لا یسألون الناس الحاقا، دې ضرورت د چا نه نه غواړي. یو دا چې حالت ته مخمسې ته ورسېږي بیا پرې حق ده چې وغواړي، بیا پرې حق ده چې پردی مال هم نشي موخلی. خو چې حالت ته مخمسې ته نه یې رسېدلی نو چا ته سوالونه نه کوي. وما تنفقوا من خیر، او حدیث کې راځي چې څوک چې سوال کوي د دې دپاره چې جمعواري وکړي. یو خو به دا انسان کریم الله غني او مالدار نه کړي، همیشه به په تندي باندې د فقر دغه نښه ښکاره وي. او بل قیامت کې به داسې راشي چې په دې مخ به پوټې غوښه نه وي، ټول به شکېدلی. نن د خلکو د سوال داسې اسان دی، پېغلې شوې د ښځې به ځان پسې کړي، چا ځان به راپسې کړي، بې غیرته کور کې ناست وي، ښځې په بازار کې ګرځي راکړه. دا څه بدبختي شروع شوې ده، غوښتونکي ډېر دي، ورکوونکي نشته. وما تنفقوا من شيء خير، او څه چې ولګوئ تاسو د مال نه، فإن الله به عليم، یقینا الله دې په هغې باندې پوهه. الذين كفروا ينفقون أموالهم، چې لګوي خپل مالونه بالليل د شپې والنهار، او دروازې ګور شپې مقدم کړه ورځ یې وروسته کړه، ځکه د شپې څوک په چا نه خبرېږي، دروازې به خلک ویني. او بهترینه صدقه هغه ده چې په دې لاس ونیسلی شي، دې ته پته ونه لګېږي. صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سبعة یذلهم الله یوم لا ذل الا ذله، اووه قسمه خلک دنیا کې دي چې الله رب العزت به د قیامت په ورځ باندې چې نور ستوري به نه وي، صرف د الله د رحمت ستوري به وي. دي اووه خلکو له به الله د خپل رحمت په سوري کې ځای ورکړي. امام عادل وشاب نشا في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد، یو عادل بادشاہ، یو هغه چې په ځوانۍ کې د الله په بندګۍ کې راولګېږي. لکه اوس دا سږکالې یقینا درته یم انتهایي خوشحاله یم زه په دې باندې. ټول نوجوانان هغه زړو مسله زده کړله، قرآن باندې ځان پوهې که یا لږ یا ډېر، اصل مسله د دې ځوانانو له دوی نه کېږي. او قرآن کریم کې الله رب العزت د اصحاب کهف صفت چې کوي انهم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ځوانان په الله ایمان راوړی، الله ورته هدایت زیات ورنصیب کړی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت کړی دی وشاب نشا فی عبادة الله، هغه ځوان چې د الله په بندګۍ کې په ځوانۍ کې ولګېږي، بوډاوالي کې خو بیا سړی بزرګ شي، بچین په کور کې پتنګي وي، د جماعت طلاق کا در جوانی توبه قدر شیوی پیغمبری وقت تیری گرگ ظالم نیک اور پرہیزگار بے خواہم پرہیزگار چکرگار سنگ ذکر دے دے نشن خوانی شن خون دی وقتی تی سلسلے دا اللہ کتاب تکینی بجمع پابندی همدارن فلمون نگوری داغی پزیبانی کرتا یا پا جہاد کے ناستی یا پا جماعت کے ناستی دو زین دی